د طالبانو اساسي قانون دا دی چې د مذهب پابندي به وي، خاص کر به د امام صاحب د مذهب پابندي وي. د طالبانو دا لایحې او دا قوانین دا موږ لیدلي دي، موږ کتلي دي. د طالبانو د اسلامي امارت لایحه داسې ده چې د دعوت او د دې د ارشاد چې خلک را دعوتوي په افغانستان کې که په پوره دنیا کې. اوس دغه اسلامي امارت د یوازې د افغانستان پر مسلمانانو پر محدود نه دی، بلکې دا اسلامي امارت د دنیا مسلمانان هم د ځان بولي او اسلامي امارت هم ټول مسلمانان چې کلمه وایي مؤمنان یې هغه ټول د ځان بولي او د ځان یې دي. دا د مسلمانانو یو امارت یو قیادت هغو ته دغسې طریقه جوړه کړې ده د دې د دعوت اهداف چې تاسو به د حضرت امامنا اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی د هغه د مذهب مطابق به خلکو ته دعوت ورکوي، د امام صاحب د مذهب نه خلاف بل مذهب ته به دعوت نه کوي. دا ولې ګوري داسې یو دقیق نظر چې د اسلامي امارت او د دې مجاهدینو طالبانو سره دی، هغه د کرزي ادارې په ضد باندې، یعنی کرزي اداره د هغې په ضد. ګوري دا د افغانستان خلک چې دي دا ټول مذهبي خلک، ټول د امام صاحب د مذهب تابعدار خلک. دا یقیني خبره په افغانستان کې اکثریت مذهب هغه د چا دی؟ دا مذهب د امام صاحب مذهب دی که نه؟ ګوري دی که نه دی؟ دا خو مسلمه خبره یې که نه. په پاکستان کې اکثریت مذهب د امام صاحب دی که نه؟ دا خو معلومه خبره. په ترکیه کې د امام صاحب مذهب دی که نه؟ حکومت کې بېدینه دی د عوامو. تاسو خو حجونو ته تللي یاست، الله دې ستاسو حجونه قبول کړي. تاسو ترکیه خلک وویني څنګه د امام صاحب د مذهب مطابق لمونځونه کوي، ټول د امام صاحب مذهب. او تاسو ماوراء النهر وګورئ، دغه بخارا او اذربایجان دغه علاقه کې دې کې د امام صاحب مذهب دی. ګورئ خو نو زموږ په علاقه کې په هندوستان کې د امام صاحب مذهب، دا زموږ علاقه اکثریت د امام صاحب مذهب شو که نه؟ اوس دا یو عظیم جماعت شو که نه؟ یو لوی جماعت شو که نه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي اتبعوا السواد الاعظم، تاسو تابعداري وکړئ د یو لوی جماعت تابعداري وکړئ د مسلمانان. لوی جماعت د احنافو جماعت دی که نه؟ لوی جماعت د امام صاحب د مذهبیانو دی که نه؟ نو د افغانستان وحدت په دې جماعت باندې تړلی دی. ګورئ د امام صاحب په مذهب باندې د افغانان راجمع سوي دي، پاکستانیان راجمع سوي دي، د هندوستان مومن مسلمانان جمع سوي دي، په ماوراء النهر کې جمع سوي دي. اوس نو یو سړی چې د دغه مذهب خلاف دعوت کوي، تاسو څه اندازه ده؟ دا د مسلمانانو جماعت نترش کوي؟ دا په مسلمانانو کې فتنه نه راولي؟ دا په مسلمانانو کې اختلاف نه راپورته کوي؟ دا به د مسلمانانو ته ضرر نه وي؟ دا به د کفارو ته په ګټه باندې نه تمام؟ نو د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو دا چې موږ د دې لوایحې کتلي دي هغه دومره قدر د دې شریعت په اتباع کې دی چې د امام صاحب د مذهب مطابق به تاسو دعوت چلوئ، بل دعوت ته به اجازت نه ورکوي. لکن ما ته د ثقه خلکو، ما نه دي د ثقه خلکو دغه اخبار دی چې په اساسي قانون کې د مذهب قطعا خبره نشته، دا د هغې په ضد د اسلام او د دین هغه د خپل فرای باندې یو دین جوړ، یو قانون جوړ کړی دی. که شریعت ورسره موافق شو خو ښه، خو دوی په دې مکلف نه دي چې دا شریعت موافق کړي. اوس دغه غربیان او دغه امریکنان د دغو دا کوشش دی چې په افغانستان کې هم دغسې یو سیکولر نظام راولي، دغه اسلام او حکومت سره جلا کړي. بیا به په مدرسو کې اسلامي د مدرسو په خوا باندې بنوي او دا اسلام به را محدودېږي. دا کوشش نن یې پښې د مځکې په سر باندې دي که دغه پښې مځکې ته ورسېدلې او دا قانون یې درته تصویب کوي او دغه مجاهدین خدای ناخواسته کمزوري شي او دا جهاد